ډالر یو کاغذي پیسه نه ده، بلکې ډالر له ځان سره نفوذ، قدرت او یو پټ کنټرول لري. کوم وخت چې دوهم نړیوال جنګ پای ته ورسېدی، د بریټن ووډز سیستم په بنسټ ایښودلو سره ډالر د نوي اقتصادي او مالي نړۍ په زړه بدل شو. له همغې ورځې تر نن پورې ټوله نړیواله سوداګري، د تیلو بازارونه، د هیوادونو پورونه او حتی د هیوادونو اقتصادي زیرمې د ډالر پر محور څرخي. اوس په دې موضوع کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا پیدا کیږي که چیرې نړیوال سوداګري او نړیوال اقتصاد پر یو ډول کرنسي باندې راڅرخي، آیا دا کرنسي به له ځان سره سیاست هم ولېږدوي؟ کوم وخت چې ډالر پیاوړی کیږي، کمزوري اقتصادونه لړزیږي، د پوړولو هیوادونو پورونه لا هم پراخیږي، د اسعارو ارزښت راکمیږي، د خوراکي توکو او انرژي بیې لوړیږي، انفلاسیون د خلکو له جیبونو څخه ډوډۍ او پیسې کاږي. اوس تاسو فکر وکړئ، یو هیواد په زرګونو کیلومتره لیرې د ډالر د قیمت او ارزښت په کښته او لوړ کېدلو سره خپل مالی بازار له لاسه ورکوي. دا یوازې یو مالی بدلون نه دی، بلکې دا د اقتصاد د کنټرول وسیله ده. که ډیر ساده ووایو نو ډالر د نړیوالو بندیزونو ژبه ده. نړیوال پورونه اکثره په ډالر باندې وي. دا پورونه د ډالر د ارزښت په کښته کېدو او لوړېدو سره زیاتیږي او کمیږي. په نړیوالو اسعارو کې انفلاسیون د نړۍ ټول هغه هیوادونه لړزوي چې له همدې اسعارو څخه استفاده کوي. که په مثال کې ووایو، ډالر په یو خاص خاورې پسې اړه نه لري، بلکې ډالر د نړیوالو بیو بنسټ دی. اوس که دا بنسټ لړزیږي، نو په نړیواله سطحه ټولې راکړې ورکړې به ورسره زیانمنېږي. د دې خبرو وروسته ماته پوښتنه پیدا کېږي، آیا د نړۍ اقتصاد د یو خاص کرنسي تر ځواک لاندې ښه دی؟ که یا نړۍ باید وویشل سي، ځواک باید متوازنه اوسېږي. یو کس باید د ټولې اقتصادي نړۍ واک په لاس کې وانخلي.